السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ د امازون یو بل بزنس ماډل چې کوم دی په هغه ځان پوهه کوو، هغه ته وایي PL یا پرایویټ لیبل. چې آیا پرایویټ لیبل چې کوم دی د دې دپاره به څه ریکوایرمنټ وي او دا به موږ څنګه کوو، او پرایویټ لیبل څه ته وایي. یو بل بزنس ماډل ډسکس کوو چې هغې ته وایي اپلیټ مارکیټنګ. چې اپلیټ مارکیټنګ چې کوم دی هغه څنګه کار کوي او هغه د چا دپاره دی چې هغه په دې باندې کار وکړي او موږ به د دې دپاره څنګه اکاونټ جوړو. نو په دې باندې به نن موږ ډسکشن کوو چې اپلیټ مارکیټنګ موږ وپېژنو. نو پرایویټ لیبل چې کوم دی د امازون بزنس ماډل هغه ماډل دی چې په دې کې موږ یو خپل پراډکټ تیارو. خپل پراډکټ مطلب دا دی چې خپل برانډ تیارو، خپل نوم په هغه باندې لیکو، هغه له ټریډ مارک رجسټر کوو او موږ یو خپل پراډکټ تیار کړو، د هغه خپل پیکینګ تیار کړو او په هغه باندې موږ چې کوم نوم لیکل غواړو هغه پرې ولیکو او زموږ یو خپل برانډ تیار شي او خپل یو پراډکټ تیار شي، هغه موږ په مارکیټ کې خرڅوو. په امازون پرایویټ لیبل باندې به تاسو پوه شوي دا تعریف دی چې کله موږ یو خپل کسټمایز پراډکټ تیارو چې موږ هغه په خپله باندې تیار کړو، په یو خپل خاص نوم باندې تیار کړو، خاص لوګو په هغه باندې ولګو، نو دې ته امازون PL یا امازون پرایویټ لیبل بزنس ماډل دی ته وایي. اوس نیکسټ چې کوم دی په دې بزنس ماډل کې موږ ته یو اکاونټ پکاري، سیلر اکاونټ لازمي خبره ده چې موږ اکاونټ پکاري چې کله موږ پراډکټ خرڅو موږ ته به اکاونټ جوړولی، اکاونټ به موږ جوړو. خو په دې کې چې کوم دی موږ به پراډکټ هنټینګ کوو. پراډکټ هنټینګ به موږ یو پراډکټ معلومو، یو پراډکټ به ګورو، بیا به د هغه پراډکټ چې څوک جوړوي څوک یې خرڅوي د هغې سره به رابطه کوو چې یاره دا پراډکټ دی، ته په دې باندې زما نوم ولیکه، زما پیکینګ پرې وکړه او دا تیار کړه، ته یو نیو پراډکټ به تیار شي. مطلب دا دی چې موږ به یو پراډکټ معلوم کو، هغه پراډکټ چې کوم دی څوک یې تیاروي څوک یې خرڅوي د هغې سره به رابطه وکړو چې دا پراډکټ دی، په دې زما نوم ولیکه او دا زه په خپل نوم باندې تیارول غواړم او زه یې خرڅوم. نو په دې کې به موږ نوی پراډکټ چې کوم دی تیارو او دې دپاره به موږ میټو لیسټنګ نه کوو. د PL دپاره موږ یو نوی لیسټ کریټ کوو چې په هغې کې به موږ خپل ټایټل اچوو، خپل تصویران به د پراډکټ اخلو، هغه به خپل خېجو، پردي تصویران موږ نشو خېجولی، بیا په اکاونټ کې ایشوز راتلی شي، زموږ لیسټ ډیلیټ کېدی شي. او دغه شانته LLC خبره ده. نو LLC چې کوم ده هغه په دې کې پکاري، خو چې کله زموږ د کاروبار چې کوم دی لږ وسیع شي، لږ ښه لیول ته لاړ شي، نو موږ ته به LLC پکاري. بل په دې کې چې کوم شپمنټ پلان دی هغه FBM تاسو کولی شئ، BM هم کولی شئ. صحیح ده. بیا پراډکټ سورسنګ دی. نو پراډکټ سورسنګ کې به تاسو ګورئ چې کوم کس نه تاسو پراډکټ اخلئ هغه ته به تاسو ټول هر څه وایئ چې دا پراډکټ ما ته تیار کا، په دې نوم یې راته تیار کا، ټول هر څه به هغه کې تاسو هغه ته وایئ. او بیا ایډورټایزمنټ چې کوم دی د دې دپاره موږ لازمي کوو، ځکه چې موږ یو نوی برانډ جوړ کړو، هغه به مخکې موږ راوستل غواړو مخکې پیج ته چې په هغه باندې لږ ډېر ریټنګ راشي، ریویوز پرې راشي. نو پرایویټ لیبل دپاره موږ ایډورټایزمنټ کوو، د هغې دپاره به زموږ پیسې لګي. نو دا د پرایویټ لیبل چې کوم دی بزنس ماډل بیسک کنسپټ دی چې تاسو ته پته ولګي. په دې کې به د نورو په نسبت زموږ انویسټمنټ سیوا پکاري او د ټولو نه ښه بزنس ماډل دا دی په دې کې تاسو محفوظ وئ، ستاسو برانډ څوک نشي خرڅولی، ستاسو سره پوره اتارټي دی یو پراډکټ د سره. نو دا چې کوم دی دا د ټولو نه ښه بزنس ماډل دی. بیا چې د دې نور څومره د دې پراډکټ هنټینګ څنګه کېږي، سورسنګ یې څنګه کېږي، موږ به پراډکټ ډیزایننګ څنګه کوو، د پراډکټ به څنګه جوړو، د هغه دپاره به څنګه نوم ږدو. نو دا څومره کنسپټ چې دی دا ځان پوره کورس دی، دا به بیا که را روان وخت کې موږ چېرته ایکسپلین کوو نو زه به پرې تاسو پوه کړم. نو پرایویټ لیبل چې د ټول نه کم ښه دی هغه پرایویټ لیبل دی، په دې کې موږ ته ایشوز ډېر کم راځي. اوس د پرایویټ لیبل چې کوم پروز پایدې کې مې دي که نه، نو موږ به یو خپل برانډ به زموږ یو خپل نوم به، نو په دې کې موږ ته نه د چا نه اجازت ضرورت شته، نه دا ستره ده چې زموږ پراډکټ به څوک زموږ د اجازت نه بغیر خرڅ کړي، دا فیصلې موږ ته نشي راتلی. او بل دا بزنس چې کوم دی دا زموږ په کنټرول کې موږ پراډکټ چېرته جوړو، هغه سره رابطه کړي، موږ پراډکټ جوړوي، موږ څومره جوړ کړی ځان سره مې خوستی چې موږ ته امازون ویرهاوس ته څومره لیږو، نو موږ ته دغه ایشوز نه راځي. په دې نور بزنس ماډل کې دا چې یا برانډ سره پراډکټ خرڅوي یا مطلب برانډ موږ له اپروول راکوي یا نه راکوي، نو دا ایشوز په هغه کې راتلی شي. بل په دې کې پرایس وار نه چې مطلب موږ ریټ کم کو یا سیوا کو، بس زموږ چې کوم پراډکټ دی د هغې ریټ موږ مقرر کړی او په هغه باندې موږ خرڅوو. مطلب هغه زموږ میټو لیسټنګ را سره چا نه کړی، نو موږ خپل یو لیسټ کریټ کړی او هغه موږ په اسانۍ سره مخکې خرڅوو. نو تاسو ته چې دا پته وي چې پرایویټ لیبل چې کوم دی PL چې د دې کومې پایدې دي او دا څنګه کار کوي، څنګه بزنس ماډل دی. بیا د دې چې کوم نقصانات دي
نقصانات داسې دي کنه چې موږ به دې دپاره لکه انویسټمنټ پکې سیوا پکاري خامخا چې کوم کس انویسټمنټ کول غواړي هغه پی ایل د ټول نه ښه بزنس ماډل دی خو انویسټمنټ به پکې سیوا لګي دا یو ډس اډوانټیج په دې دپاره به موږ خامخا برانډ رجسټري کوو لوګو به د هغې دپاره به موږ چا نه اخلو مینوفیکچر یا سپلای د هغې سره به زموږ ښه تعلق وي ساله سبا ته موږ داسې ایشوز رانشي چې مطلب موږ پراډکټ ورس کړي او بیا مطلب موږ سپلایر چینج کوو یا مینوفیکچر نو بیا به موږ ته لږ ډېر ایشوز وي په دې کې نور په دې کې زموږ صرف خرچه سیوا راځي او په دې کې موږ ته دای چې زموږ نوی برانډ وي نو د هغې د نوم دپاره هغه په مارکیټ کې په خلکو باندې پیژندل د هغې دپاره به ښه پوره محنت موږ کوو بل مارکیټنګ به د هغه دپاره کوو کمپینز به د هغه دپاره چلو نو دا چې کوم دي په دې لږ ډېره خرچه سیوا راځي په نورو په نسبت ځکه خپل یو نوی برانډ جوړولي نو چې تاسو سره بیسک آیډیا راشي چې امازون پرایویټ لیبل چې کوم دی دا څنګه کار کوي او دا څه ته وایي نو پرایویټ لیبلز کې موږ یو خپل پراډکټ تیارو او هغه پراډکټ چې کوم دی بیا موږ مخکې خرڅو په هغه باندې موږ خپل لیبل لګولی خپل نوم هم پې لګولی او خپله لوګو هم پې لګولی د هغې دپاره موږ پوره چې څومره لیګل ډاکومنټیشن دی هغه کلی او پرایویټ لیبل چې کوم دی چې دا اسټبلش کوي په دې باندې د نورو په نسبت ټایم هم سیوا لګي ځکه په دې کې داسې ډېر زیات ریکوایرمنټس چې هغه موږ پوره کوو نو زموږ پوره ټایم پې لګي خو د ټول نه ښه بزنس ماډل او د ټول نه چې ډېره زیاته ګټه پکې هغه پرایویټ لیبل دی په پرایویټ لیبل کې تاسو سره د چا سره کمپټیشن دومره نه پرایس وار دا چیزونه په دې کې دومره نه او بس تاسو هغه پراډکټ خرڅوئ هغه ستاسو خپل پراډکټ کې څوک ستاسو نه بغیر د اجازت نه بغیر خرڅولی هم نشي که څوک ټرای کوي تاسو ته به ډایرکټ امازون خبرې چې یاره دلته دا کس ته ستاسو پراډکټ لیسټ کوي تاسو به خپل پراډکټ کې خپل ایمیج به خپل لیسټ وي هر څه به ستاسو خپلي نو دا چې کوم دی د پرایویټ لیبل دا یو ټول نه ښه بزنس ماډل دی او دا به تاسو چې کله ووایي پرایویټ لیبل نو بیا په دې کې مایکرو پی ایل دی که نه مایکرو پرایویټ لیبل مطلب دا دی چې په هغه پرایویټ لیبل چې هغه په کمو پیسو کې موږ شروع کولی شو نو په دې کې ډېر زیات اپرچونټیز دي موږ سره موږ دا سټارټ کولی شو چې کله موږ په امازون مختلف کنسپټ باندې ځان پوه کړو په امازون څنګه کار کوي د هغې په ډاکومنټیشن په ټوټل هر څه باندې ځان پوه کړو نو موږ د امازون پرایویټ لیبل بیا سټارټ کولی شو او مایکرو پی ایل چې کوم دی هغه د امازون کې دا پرایویټ لیول کې دا اپشن موږ سره شته چې موږ د کمو پیسو نه هغه سټارټ کولی شو خو په دې کې زموږ پوره انویسټمنټ او پوره دغه ون ټایم هغه خواري هغه به تاسو کوئ مطلب هغه دپاره لوګو برانډ رجسټري دا څیزونه به تاسو کوئ د دغه باندې به ټایم ستاسو لګي پیسې به هم لګي نو دې کې دا چې تاسو به چاته بیا محتاج نه وي ستاسو به یو خپل برانډ هغه تاسو په اسانۍ سره خرڅولی شئ بل زیاتره کسان چې کوم دي هغه میسج کوي واتساپ ته نو تاسو ټول ته زما ریکویسټ دی چې تاسو کله میسج کوئ تاسو سلام را لګئ هغې نه ښه دا ده چې تاسو وایس میسج وکړئ او پوره خپل نوم هم پکې ووایئ ستاسو کومه ایشو وي هغه ټول هر څه پکې په یو ځل ووایئ نو ما ته به اسانې زه به تاسو ته میسج جواب درکړئ او چې بیا څومره لاجیکل کوېسچن او کوم ټاپک مونږ ویلی نو هغه ته بیا زه خوشحالېږم چې تاسو داسې کوېسچن وکړئ چې هغه زموږ نه پاتې شوی هغه پوینټ مونږ نه ایکسپلین کړی نو هغه تاسو زه صحیح پوره په طریقه باندې پوه کړم نو کوشش کوئ کوم کس میسج کوي نو تاسو یو میسج اکثر وکړئ نو بیا ډېر زیات ضروري او ایمرجنسي یا داسې ایشو تاسو ته راغلی نو تاسو میسج بار کوئ چې ما سره ټاپ کې راځي په وټساپ کې نو زه به کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړی شم نور نالج دی نالج که تاسو ته زما نه میلاویږي زما نه په یو خبره پوهېږئ ښه خبره ده که نه تاسو بل څوک هم فالو کولی شئ بل چینل هم پسې کتلی شئ چې کوم ځای نه تاسو مقصد پوره کېږي تاسو هلته کوشش کوئ چې هغه ټاپک باندې ځان پوه کړئ چې تاسو کوم مقصد دی یادول هغه تاسو وکړئ بس نور په دې کې دا سمپل کنسپټ دی امازون د ټول نه سمپل دی په څومره ټیکنالوژي دی که فریلانسنګ دی ویب ډیزایننګ دی ګرافیک ډیزایننګ دی که کوډنګ دی که څومره فیلډز دي په ټول نه امازون چې کوم دی د ټول نه سمپل دی ځکه دا بزنس دی او بزنس زموږ د ټول عمر نه واسطه راځي او څه نوې خبر نه ده خو دا صرف آنلاین بزنس دی او د کوم فزیکل بزنس چې کوم وي اپلاین د هغې سره ډېر زیات دا ریلیټډ دی صحیح ده نو لږ ډېر کنسپټ چې کوم دي بدل دي تاسو به دا ټاپکس او دا مختلف چیزونه چې کوم دي د دې نومونه یادوئ چې پراډکټ هنټینګ څه ته وایي سورسنګ څه ته وایي لیسټنګ څه ته وایي شپمنټ پلان څه ته وایي دا به تاسو صرف یادوئ د دې لپاره او چې کوم ټاپکس چې دې کې راځي LLC سو داسې ټاپکس راځي نو تاسو په دې باندې ځان مه دغه کوئ مه کنفیوز کوئ دا به سره زه ښه ډیټیل کې شیر کوم تاسو به پرې ښه برابر پوه شئ نو اپیلیټ مارکیټنګ چې کوم دی دا د امازون مارکیټنګ دی د امازون د پراډکټ مارکیټنګ دی
امازون به موږ ته مختلف پروډکټ راکړي هغه به مخکې موږ په خلکو باندې خرڅو یا به د هغې مارکیټینګ کوو ضروري نه دی چې خرڅ پرې کړو هغه چې ورته موږ ریکمنډ کوو شو کوو ورته په هغې موږ ته امازون پیسې راکوي نو موږ یې خرڅ کړو په هغه کې هم راته کمیشن راکوي که چاته موږ ریکمنډ کوو په هغه کې هم کمیشن راکوي نو تاسو چې کوم دی په دې باندې ځان پوه کړئ چې امازون افیلیټ مارکیټینګ داسې دی لکه عام بازار کې چې زموږ سره پروډکټ راسي یو کس سره مارکیټینګ والا کس هغه ته چې دا پروډکټ ولور کړي چې دا مختلف کسانو ته وښایه یا یې په خرڅ کا چې هغه څومره پروډکټ خرڅ کړي نو یا څومره خلکو ته ریکمنډ کړي د هغې ته پیسې میلاویږي مختلف کمپنیز داسې کار کوي او د هغې سره مارکیټینګ کسان اوسوي نو دغه شان د امازون مارکیټینګ هم دی دا مارکیټینګ موږ کولی شو او مختلف پروډکټ چې کوم دی خلکو ته ریکمنډ کولی شو او هغو باندې خرڅولی شو په هغه کې چې کوم کمیشن یې هغه موږ ته میلاویږي نو امازون افیلیټ مارکیټینګ ریکوایرمنټ څه دي موږ به امازون اسوسییټ یو پروګرام دی د هغه کې یو آی ډي جوړوو افیلیټ مارکیټینګ او د دې یو مطلب دی خو موږ به د دې دپاره اکاونټ جوړو تاسو به هغې دپاره راشئ amazon.com ویب سایټ ته نو دلته چې اخره ته تاسو راشئ لاست ته دلته لیکلی دی بیکم ان افیلیټ په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو سره به دا پیج کولاو شي دا پیج اینه په دې کې لیکلی هم دی ریکمنډ او د 10% پورې کمیشن تاسو ته میلاوي دی شي په دې کې نو په دې کې چې کله موږ اکاونټ جوړو نو موږ به ساده ایمیل او د ریکوایرمنټ موږ ته څنګه چې سیلر اکاونټ جوړو د هغې په شان پروسس په دې کې نه سمپل اکاونټ په دې کې جوړیږي او بس صرف 15 منټه کې تاسو جوړولی شئ بیا کو تاسو وایئ چې په دې موږ ته اکاونټ باندې ویډیو جوړه کړه بیا به ته زه اکاونټ باندې ویډیو جوړه کړم په دې کې صرف ستاسو ایمیل پکار یو دومره ډېر ریکوایرمنټ په دې کې نه خو موږ به دې ته ګورو چې آیا دا د چا دپاره دی زموږ دپاره دی یا موږ په دې بزنس ماډل کې کار کولی شو نه شو کولی نو هغه به تاسو خپل ځان ته ګورئ نو په دې کې چې کوم دی 10% بیا په دې کې موږ ته امازون د پروډکټ دپاره لینک راکوي هغه لینک چې کوم موږ ته هغه راکوي موږ بقه لینک یوز کوو هغه موږ شارټ کړو یا هغه زموږ اکاونټ کې ایشو بیا راتلی شي یا موږ هغه اکاونټ لینک چینج کېږي او تاسو ته پته شارټ کېږي هغه به ورسره موږ نه کوو موږ ته به سیلر اکاونټ نه پکار موږ ته به دغه امازون افیلیټ چې کوم اکاونټ آی ډي هغه پکار صحیح ده او اوس دا چې کوم دی دا د چا دپاره دی چې کوم کنټینټ کریټرز دي مطلب ویډیو جوړوي یا څه لیکل کوي یا آرټیکلز لیکي یا بکس لیکي دا داسې کسانو دپاره دی دا هر چا دپاره نه دی یا کم پبلیشر مختلف کسانی هغه مختلف چیزونه پبلیش کوي یا بلاګرز یا ویلاګر مختلف ویلاګر چې کوم دي د هغو دپاره یا سوشل میډیا انفلوئنسرز چې کوم دي که نه مختلف پیجز او په دې باندې مختلف آیډیاز باندې کار کوي چې د هغې سره کم پروډکټ ریلیټډ وي یا هغو څه یوز کوي نو هغه نور کسانو ته ریکمنډ کوي او په هغه امازون هغو ته پیسې ورکوي اوس دا عام کس نشي کولی چې هغه یا کنټینټ کریټر ني یا بلاګر ني یا مطلب سوشل میډیا انفلوئنسر ني اوس به تاسو زیات سوشل میډیا انفلوئنسر ګوري خو هغه به کله یو ټاپک ډسکس کوي کله بل سبا به بل مطلب د هغې خپله باندې هغې ته پته نه چې زه څه کوم نو داسې سوشل میډیا انفلوئنسر په دې کې نه چلېږي چې هغه بالکل داسې چې هغه څه میچور آیډیا وسوي او هغه چاته وایي چې تاسو دا پروډکټ واخلئ او خلک یې اخیستی شي نو چې که هغه خرڅ شي نو هغه ته پکې کمیشن میلاویږي نو یو تاسو دا خبر یاد ساتئ چې دا نه ده چې دا تاسو نشئ کولی هر انسان چې کوم دی باقي الله یو خاص ټیلنټ خوسته یو خاص قابلیت پکې خوسته یو انسان هم الله یې نه پیدا کړی چې په هغه کې یو ټیلنټ نه خو زموږ زیاتره ایشو دا ده چې موږ ته هغې ټیلنټ باره کې پته نه لګي نو ما تاسو ته ویلو چې دې باره کې به لږ ډېر ټپس به زه ستاسو سره شیر کوم هم بیا نو تاسو ته که خپل ټیلنټ معلوم کړئ نو بیا تاسو هر څه کولی شئ که تاسو بیا کنټینټ کریټر د ځان نه جوړ کړئ پبلیشر د بلاګر د ځان نه جوړ کړئ سوشل میډیا انفلوئنسر د چا ځان نه جوړ کړئ نو بیا تاسو په دې چیز باندې ډېر زیات کار کولی شئ او دا د ټول نه ښه دغه دی په دې کې موږ ته ډېر زیات کار کول نه که موږ ته د امازون پته وي که نه وي راته پته موږ پکې سیلر اکاونټ هم ضرورت نه بس موږ ته امازون سره دغه راکوي پروډکټس او په هغه که هر څه بس موږ ته پکې کمیشن راکوي نو د دې چې کومې فایدې دي نو لو کاسټ مطلب دا دی چې بس د کمې خرچې نه دا سٹارټ کیږي بس تاسو به کار کوئ یا په موبایل باندې به خپل چې کوم ستاسو پیج یا ویب سایټ یا سی په هغه کې به تاسو پروډکټ شیر کوئ داسې نه شئ کولی چې تاسو ډایرکټ بس یا په واتس اپ کې شیر کړئ یا بل چېرته په ګروپونو کې شیر کړئ هغې د وجې ستاسو افیلیټ آی ډي چې کوم ده امازون بلاک کولی شي نو په دې باندې خرچه دومره نه راځي او بل نه دی دې کې تاسو ته دونه ایکسپرټ کېدلو ضرورت هم نه چې تاسو امازون ټول یاد کړئ بزنس ماډل هم یاد کړي هر څه تاسو یاد کړي دې کې امازون باره کې زموږ سره هیڅ نالج نه نو موږ دا کولی شو ځکه امازون موږ له صرف لینک راکوي او بس هغه پروډکټ موږ خرڅو نور هغه څوک خرڅوي د چا کار دی څوک یې لیسټ کوي هغه زموږ د هغې سره هیڅ تعلق نه او دا که تاسو څه کار کوئ نو ستاسو پیسیو انکم دپاره ښه ذریعه ده مطلب تاسو چېرته
ویب سایټ چلو یا تاسو چېرته یوټیوب چینل می یا چېرته ستاسو یو ښه پیج وي او تاسو په هغه باندې ښه کوالټي وای کنټینټ شیر کوئ نو تاسو سره د امازون افیلیټ لینک پکې تاسو واچوئ نو تاسو ته د هغې نه ډېر ارننګ کیدی شي او دغه شان ته انډیپینډنټ دی مطلب چاته پکې محتاجي نشته چې موږ د چا نه اپروول راواخلو یا چا نه اجازت راواخلو بس چې کوم هغې کې مختلف کیټګریز موږ ته امازون راکوي چې موږ کومه کیټګري نه بیا پراډکټ خرڅول غواړو کومه زموږ سره میچ کېږي نو بس هغه باندې موږ کار کوو او دا چې کوم دی دا ورک بیس دی مطلب دا دی چې موږ څومره افیلیټ دپاره کار کوو نو هغه عمره موږ ته انکم میلاویدی شي موږ ډېر کار کوو د افیلیټ لپاره دا لازمي ده په ټولو کې ده خو دا د هغې یو فایده ده چې بس دا ورک بیس دی چې څومره موږ کار کوو موږ ته به عمره فایده کېږي څومره خلکو ته موږ ریکمنډ کوو یا څه خو دې دپاره تاسو کې یو خاص ټیلنټ پکار دی چې تاسو افیلیټ په صحیح طریقه باندې کولی شي تاسو باید داسې مو کوئ لږ ډېر څه ریسورسز به استعمال کوئ خو ښه طریقه دا چې تاسو باندې خلک ټرسټ کوي او تاسو خلکو ته یو صحیح څیز ریکمنډ کوئ او مخکې ستاسو چې کوم فالوور یې هغې اخلي دا شان د دې چې کوم بیا لږ ډېر نقصانات دي نو هغه دا دي چې په دې نقصاناتو کې یو دا نقصان دی چې مطلب دا دی که ما یو پراډکټ ریکمنډ کو او ما خرڅ کو مخکې په چا باندې نو هغه دا نه ده چې خامخا نیکسټ ټایم هم په هغه ته زه ویم او زما د وجې هغه پراډکټ واخلي هغه کس معلوم کو هغه د کس نه اخلي په خپله نو دې کې زموږ داسې کسټمر نه جوړېږي کسټمر زموږ سره په دې کې داسې نه او بل د دې ګارنټي هم نشته دی چې مطلب موږ ته به څومره پیسې میلاویږي د دې څه ګارنټي نشته دی به ورک بیس ته لکه داسې لازمي نه ده چې مطلب هغه په دې باندې ډیپینډ کوي چې موږ کوم قسم پراډکټ خرڅوو د هغې څومره په کمیشن موږ ته میلاویږي دا په دې باندې ډیپینډ کوي بل په دې کې کوالټي اپروچ چې ما تاسو ته ووایي تاسو داسې نه ده چې مطلب پیج هم جوړ کړی یا ویب سایټ هم جوړ کړی څه په دې کې بالکل کوالټي اپروچ چې مطلب ستاسو داسې آیډیا نه چې هغه بالکل میچور وي او یو تاسو په یو خاص ایشو یو خاص ټاپک باندې خلک ګایډ کوي او د هغې نه خلکو ته فایده کېږي داسې نه چې سم شیر کړی او څه په دنیا کې روان یو نن یو ټاپک وي سبا بلي هغه تاسو چې کوم ستاسو سم میچور آیډیا درسئ نو تاسو هغه ټارګټ کولی شئ او هغه ستاسو خبره مني او ستاسو د وجې هغه پراډکټ اخیستی شي اخر کې چې کوم پوینټ نو دا هر چا دپاره دیم نو خو تاسو دپاره هله دی چې تاسو یو خاص ټیلنټ په تاسو کې به خامخا څه ټیلنټ په هر یو کې چې هغه خپل ټیلنټ معلوم کړي په هغه چیز کار سټارټ کړي نو افیلیټ مارکیټینګ به ستاسو دپاره دی ځکه تاسو خلک دغه کولی شئ کنوینس کولی شئ او هغه ستاسو خبره منلی شي نو دا د امازون افیلیټ چې کوم دی پروګرام دا د هغې خبره شوه په دې کې موږ ته نه پراډکټ پکاري نه موږ سره د امازون باره کې څه ایجوکیشن پکاري چې مطلب موږ په ځان مختلف ټاپکس یاد کو نه سیلر اکاونټ ته زموږ ضرورت موږ به خپله افیلیټ آی ډي جوړه کړو هغه ما تاسو ته وي هغه تاسو د دغه ځای نه جوړولی شئ دلته افیلیټ د دې نه ساین اپ باندې کلیک وکړئ بس تاسو آی ډي به جوړه شي او دې کې تاسو ته لیکلي هم دي چې دا د چا دپاره دی څوک دلته کار کولی شي نو په دې کې دا سوشل میډیا انفلوئنسر هر څه ټول هر څه هغه ډسکس کوي تاسو دا پیج کتلی هم شئ او دا چې تاسو خوروئ تاسو amazon.com ته لاړ شئ لاست کې دلته لیکلی بیکم ان افیلیټ په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به په دې باندې پوهه شئ نو دا څو بزنس ماډل چې کوم دي دا ډېر سیوا استعمالیږي په امازون کې نور بزنس ماډلز هم دي زموږ سره خو چې کوم دا سیوا یوز کېږي هغه ما ستاسو سره دلته لږ ډېر ایکسپلین